هلمند کې د 3 میلیونه 700 زره امریکایي ډالرو په لګښت د ماشوم زیږونې 50 بستریز روغتون پرانیستل سو. د دې ولایت د عامې روغتیا رئیس وایي دغه روغتون د عامې روغتیا وزارت په مالي لګښت جوړ سو چې د اړتیا پر مهال د 150 ناروغانو لپاره امکانات په لاس کې لري چې درملنه یې په یاد روغتون کې ترسره کړي. د عامې روغتیا ریاست مسؤلینو په وینا په نږدې وخت کې به په دې ولایت کې په 3 ولسوالیو کې 3 نور 50 بستریزه روغتونونه هم جوړ چې تر یو بریده به ستونزه پرې راکمه سي. په دې شفاخانه کې موږ 50 بستره ظرفیت لرو د فی الحال لپاره او کېدای شي د دې شفاخانې څخه تر 1.5 بستره پورې موږ کار واخلو. موږ به کوشش وکړو چې د دې لپاره نور ډونران هم پیدا کړو چې بسترونه زیات سي. د دې ولادي نسایي ترڅنګ موږ دلته تصمیم لرو چې یو د ګوشهګلو ډپارټمنټ هم فعاله کړو، د سترګې ډپارټمنټ هم فعاله کړو تر څو وکولی سو چې د خپل ولسونو ټول مشکلات په همدغه شفاخانه کې خصوصا د خویندو او د میندو په دغه شفاخانه کې حل. د یادې جوړ سوي غونډې پر مهال د هلمند والي وویل د یاد روغتون په بشپړېدو سره به د ولادت پر مهال د مور او ماشوم د مړینې کچه راکمه سي او په روغتون کې به ټول خدمات موجود وي. دغه راز د هلمند والي له ډاکټرانو غوښتنه وکړه چې له ناروغانو سره ښه چلند وکړي او ښه خدمات ورته وړاندې کړي. نو چېرته چې جنګ په ټولو عرصو کې بدبختي او ناخوالې به موجود وي، خو د هغې جملې نه د میندو خویندو رواني تکلیف دی، د تداوی مشکلات دی او نور دی. نو زما خواهش دا دی چې دلته هم مسؤلین د دغه شفاخانې اکثرا خویندې دي، نو خویندې د خویندې درد ورته ښه معلومیږي. خواهش مې دا دی چې دغه خپل خویندو ته صحیح خدمات وړاندې کوي. په ورته مهال بیا د هلمند ولایتي شورا رئیس د دغه روغتون جوړېدل مهم ګام بولي چې په وینا یې د مور او ماشوم د مړینې کچه به هم راټیټه سي. هغه ویل دې ولایت کې د صحت لپاره په هغه اندازه کار نه دی سوی چې اړتیا ورته لیدل کیږي. افغان له ولایتي او مرکزي چارواکو غوښتنه کوي تر څو هلمند ته خپل پاملرنه زیاته کړي. دغه کسان چې د دغه 50 بستریز روغتون دپاره په دنده ګمارل سوي دي، که خویندې دي، که وړونه دي، که سرباز دي، که ګارد دي، که هر څوک، اوس نو زموږ غوښتنه د دوی څخه دا ده چې اهل اوسي د خپلو هلمندیانو دپاره، د خپلو خویندو دپاره، د خپلو وړونو دپاره نه ستړي کېدونکي هلې ځلې او خدمت وکړي. د یادولو ده چې د عامې روغتیا چارواکي وایي ډېر ژر به د دې ولایت په 3 ولسوالیو کې نادعلي، ګرمسیل او نارسراج ولسوالۍ کې 3 50 بستریز روغتونونه نور جوړ او ګټې اخیستنې ته به یې وړاندې کړي.